السلام علیکم قدرمنو لیدونکو د یوې بلې ویډیو لیدو ته ښه راغلاست درته وایم په خیر راغلی. هیله ده چې ویډیو تر پای وګورئ. په دې ویډیو کې ستاسو لپاره ډېر یو ښه تازه او نوي معلومات وړاندې کوم. هغه هم د دې لپاره دا یو زیری هم ده، یو خوشخبري هم ده. هغه دا چې د واتساپ کمپنۍ د واتساپ په نوي اپډیټ ورژن کې یو دوه ښېګڼې یا دوه نوي برخې پکې هغه کړي دي، وړاندې کړي دي چې هغه زموږ او ستاسو لپاره ډېر ښه ګټور دي چې تر څو هغه برخې موږ په دې واتساپ کې چیک کړو، فعاله کړو. هغه کومې دي زه په دې ویډیو کې تاسو ته ښیم. هیله ده ویډیو تر پایه وګورئ راسره. د دې لپاره به تاسو چې تر څو د واتساپ دغه نوي ورژن کې چې دغه دوه برخې اضافه کړي دي یا دوه خدمتونه یې پکې اضافه کړي دي او زموږ تاسو د ښېګڼې لپاره د ګټې لپاره اضافه کړي دي، نو دا دې ته اړتیا لري چې تاسو خپل واتساپ چیک کړئ، اپډیټ کړئ. نو د دې لپاره چې دغه برخه موږ څنګه د واتساپ فعالولی شو یا له دغه ښېګڼو نه یې څنګه خدمتونه یې څنګه ګټه اخیستلی شو، زه د خپل موبایل سکرین دلته تاسو سره شریکوم. نو ویډیو تر پایه وګورئ تر څو په دې پوه شئ چې څنګه دغه خدمتونو څخه ګټه اخیستلی شو. نو د دې لپاره به تاسو لومړی څه وکړئ؟ لومړی به تاسو راشئ خپل واتساپ به اپډیټ کړئ. د دې لپاره به تاسو لومړی راشئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې به خپل واتساپ چیک کړئ، را اپډیټ کړئ واتس اپ. وینئ که چیرې ستاسو دلته اپډیټ نه وي نو تاسو به راشئ اپډیټ یا نوي کول یا په فارسي کې بارګیري داسې څه لیکل کېږي، نو تاسو به دا چیک کړئ، اپډیټ به یې کړئ. ما اپډیټ کړی کړه، زه به خپل واتساپ را پرانیزم. نو دلته دوه برخې پکې نوې راغلي دي. یو دا چې موږ او تاسو ناشناس لمبرونو نه چې موږ تاسو ته په واتساپ کې زنګ راځي، دا څنګه کولی شو چې دا چیک و سایلنس کړو، یعنی موږ ته مزاحمت ونه کړي. ستاسو لمبر د واتساپ لمبر که هر چا سره په موبایل کې ثبت وي نو هغه کولی شي ستاسو واتساپ ته میسیج هم وکړي، هغه ستاسو واتساپ ته زنګ هم ووهي. نو د دغه د مخنیوي لپاره باید څه وکړو؟ د دې د مخنیوي لپاره چې تر څو هغه ناشناس نمبر یې موږ تاسو په عذاب نه کړي، په تکلیف مو نه کړي، نو تاسو به راشئ دغه باره درې ډاټس چې دلته لیکلي دي دلته به کلیک وکړئ او را به شئ سیټینګس ته. په سیټینګس کې به راشئ پرایویسي ته. پرایویسي ته چې کله راغللی دی لاندې برخې ته به راشئ، دلته کالس لیکلي دي، کالس باندې به کلیک وکړئ. دلته ګوره سایلنس اننون کالرز. نو تاسو ته هغه ناشناس نمبرونه چې زنګونه راځي وایي دا څنګه کولی شي سایلنټ یې کړئ. نو دغه ټیک به فعاله کړئ. کله مو چې دغه ټیک فعاله کړو تاسو ته به د ناشناس نمبرونه تاسو لمبر که چا سره وي او هغوی وغواړي په واتساپ تاسو ته زنګ وي، تاسو ته به مزاحمت نه کړي، سایلنس وي، نو هغوی نه به تاسو د هغوی له دغه مزاحمت نه په امن کې یاستئ. بله خبره چې ده، بله خبره دا ده چې تاسو یو چاته میسیج لیږئ، صحیح ده که نه؟ یو چاته تاسو میسیج لیږئ، په میسیج کې یو څه ورته لیکئ که نه. زه غواړم دغه کس ته زه میسیج وکړم، صحیح ده؟ دغه کس ته زه میسیج کوم، مثلا ورته لیکم سلامونه، صحیح ده؟ دا مې ورته ولیږه. بیرته زه غواړم چې په دغه کې یو ایډیټ وکړم دغه سلامونو سره، یا یو بل پیغام تاسو پرېږدئ. تاسو یو څه ورته لیکئ، څه درنه اشتباه کېږي په دې پیغام کې، مثلا یو څه ډیټیلز تاسو ورته لیکئ، دومره دا څه پکار دي، دومره دا دې ته اړتیا نشته چې تاسو واخلئ دا میسیج ټول بیرته پاک کړئ، ډیلیټ یې کړئ او بیا له سره بل پیغام ورته څه کړئ ولیکئ. نو تاسو به څه کوئ؟ په دې باندې به کلیک وکړئ، هماغه کوم میسیج چې تاسو غواړئ په هغه کې ایډیټ وکړئ. بیا به راشئ دا پورته درې نقطې چې دې باندې به کلیک وکړئ، دلته ایډیټ باندې به کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ چې دې کې اوس اضافه ونه کړئ، سلامونه، جوړ په خیر. په هماغې میسیج کې چې شو په دې کې ورته اضافه شو. تاسو ګورئ سکرین دلته سلامونه جوړ په خیر په دې کې اضافه شو. نو دغه د واتساپ نوي دوه خدمتونه وو چې زموږ ستاسو لپاره په نوي اپډیټ ورژن کې اضافه کړي دي. تاسو کولی شئ دې نه ښه پوره ګټه واخلئ او تاسو کارونو ته اسانتیا در بخښي. ستاسو
لکه هغه ناشناس نمبرونه چې تاسو مزاحمت کوي د هغوی له مزاحمته به خلاص شئ او همدارنګه کوم ورونه چې پخوا به یو میسیج لیږئ یو معلوماتي څه به یې لیکل چاته به یې ورلیږل نو په هغه کې که دنه څه اشتباه راتلله ډایرکټ هغه به مجبوره په دې وي چې هغه میسیج واخلي مکمله ډیلیټ کړي یا یې پاک کړي بیا له سره ولیکي نو دا یوه ستونزه ورته اوس ډایرکټ کولی شي چې همغه کې ایډیټ وکړي او بیرته یې ورته سینډ کړي. نو دا وه د نن ورځې لنډه ویډیو چې تاسو ته وړاندې شوله. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې وي له موږ څخه د حمایت لپاره لایک یې کړئ، کمنټ وکړئ، شیر یې کړئ له نورو ملګرو سره تر څو هغوی هم وګوري او له دې ګټورې ویډیو څخه هغوی هم ګټه واخلي او په خپل ورځنیو چارو کې د دې فعالیتونو څخه هغوی استفاده وکړي. تر بیا ښې چارې د خدای په امان. بریال ټیوب د په زړه پورې او ګټورو مطالبو پانګه.